سلامونه ونیکې هیلې بنگلاديش کې د جولای د میاشتې د سیاسي اړو دوړو د ناټیکاو پیل چې د محصلینو د لاریون له کبله پیل شوی و. نن یو پړاو پای ته ورسید چې په پایله کې د دغه هیواد صدر اعظم اړوستل شو چې له واکه لاس په سر شي او دغه اټوکریټ د استبدادي نظام لمنځه لاړ شي او دغه میرمن له هیواده څخه ووځي. پوځ واک په لاس کې اخیستی دی. ولسونو د دغه هیواد محصلینو چې دا مبارزه پیل کړې وه دوی یو وارې بیا ثابته کړه او سیاسي مشرانو ته بیا یو پیاوړی پیغام ور ولېږدو چې ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان بشي، خو که د ولسونو هغه کم حقه حقوق تر پښو لاندې کوئ نو بیا به دغه حالت سره مخامخ کېږئ چې شیخ حسینه واجدو سره مخامخ شو. شیخ حسینه واجد د دغه هیواد د بنسټ ایښودونکي شیخ مجیب الرحمن لور ده. هغه څوک چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د انګریزانو خلاف د ازادۍ په مبارزه کې د محصلۍ په زمان کې فعال او وروسته بیا د مسلم لیگ په اډانه کې د پاکستان د جوړونې مبارزه وکړه. خو کله چې د پاکستانی سټیټ د جوړېدو نه وروسته د بنګالي ولس خلاف استبدادي پریکړې کېدې د جنان راواخله تر ایوب خان دوره پورې، نو په دغه زمان کې د عوامي لیگ چې مولانا عبدالحمید باشانی جوړ کړی و هغې غړی شو او د هغې له ادرسه فعالیت کو چې وروسته دغه ګوند مشر شو او په 1980 کې بیا ټاکنې هم وګټلې. اما د پاکستانی سیاستوالو او د نظامیانو لخوا ته واک نه ورکول کېده او د بنگلاديش د ازادۍ مبارزه وکړه. دغه مبارزه کې د بنگلاديش ولس کلک د شاته ودرېده او د په ملاتړ باندې مخ ته راغلل. لیکن کله چې دی حاکم شو نو د هم استبداد ته مخه کړه. ون پارټي رول یا یو حزبي نظام رامنځته کړ او کوښښ یې دا و چې واک په مطلق توګه د په واک کې وي، د په اختیار کې وي، چې په پایله کې بیا د خلاف هم نظامی کودتا وشوه. په دغه کودتا کې د ورور ټوله کورنۍ ووژل شوه منفي شیخ حسینه واجد دغه صدر اعظم او د بلخور شیخ ریحانه چې دوی دغه مهال جرمني ته په سفر باندې وو. بیا وروسته بیرته د سیاست ډګر ته راوګرځېدله او فعالیت یې پیل کړ. دغه فعالیت چې کله د پیل که ولسونو کلک ملاتړ سره و. عوامي لیگ په ولسونو کې ډیر محبوبیت درلود، ولې چې د هیواد د بنسټګر لور د دې مشري کوله او دغه ګوند د دغه هیواد د جوړېدو او د بنسټ ایښودو په لړ کې رهبري ورکړې وه خپل ولس ته. خو کله چې شیخ حسینه په دویم ځل د 2000 کال په وروستیو کلونو کې بیا واک ته راغله استبدادي برخورد شروع کړ. تاریخ کې چې څه تجربه کړي وو هغه څخه درس نه واخیستی. تاریخ هغه چې د پاکستان په وجود کې د پاکستان سره یو ځای چې کله بنګال یو ځای و مشرقي پاکستان و، هغه استبداد له کبله دوی اړوستل شول چې د ډیرو قربانیو په بدل کې یو آزاد بنگلاديش رامنځته کړي. د پلار د تاریخ نه درس وانخیست او بیا یې په خپل ولس باندې استبداد شروع کړ او د استبداد په نتیجه کې د ولیدل چې دی ووژل شو. لور ته چانس ورکړل شو او رای ورته واچول شو چې دی د هیواد رهبري وکړي. سره د دې چې د اقتصادي پرمختګ په لړ کې ډېرې برنامې پلې کړې او د بنگلاديش د اقتصادي پراختیا هغه بهیر روان وساته، لیکن په عین حال کې هغه استبدادي کړو وړو ته مخه کړه. د ټولو هغه سیاسي مخالفینو د ځپلو د ټکولو هلې ځلې شروع کړې. بیگم خالده ضیا چې د ضیاء الرحمن میرمن وه، هغه څوک چې د مجیب د کودتا نه وروسته واک ته رسېدلی او د مجیب په مقابل کې چې کومه کودتا شوې وه په 1915 کې دی واک ته رسېدلی او دی هم د جنرال ارشاد لخوا نه د باندې کله کودتا کېږي دی وژل کېږي. نو د میرمن صحنې ته راځي. نو د بنگلاديش په سیاست کې دغه دوه میرمنې خالده ضیا او شیخ حسینه واجد د 90 د 2000 کلونو سرلاري او مخکخو په بنگلاديش کې ولسونو یو هیله یو امید درلود چې موږ به دیموکراتیک نظام چیرته چې د ټولو حقونه به خوندي وي هغې کې به مخکې ځو. لیکن شیخ حسینه چې کله واک ته راغله د بیرته د استبداد ته مخه کړله او د استبداد په لړ کې مثلا
2014 کال کې په جماعت اسلامي باندې بندیز ولګو. سره د جماعت اسلامي سره ز خپل اختلافات لرم. دوی واقعا چې د بنگلاديش د ولسونو خلاف د پاکستان د پاوس په ملاتړ په دغه هیواد کې د ډیرو بدمرغیو برخوالو او دوی د بنگلاديش د جوړېدو مخالفو او په همدې دلیل دوی سره اختلافات موجودو. اما د یو سیاسي رهبر مسؤلیت او دنده دا ده چې هغه چې څوک لري شوی دي د خپل ولس د یو راټولولو، کاغه سیاسي ډلې دي، کاغه مدني ټولنې دي، کاغه افراد دي، اشخاص دي، دا باید سره راټول کو، گریوانسز ګیلې خفګانونه لمنځه وړلو لپاره کار وکړو، نه دا د دې چې د بیلر ډلو ټپلو د محو کولو کوشش وکړو. د میرمن په 2014 کې طبعا چې سترې محکمې پریکړه و او د قانون اساسي خلاف دوی فعالیت ګڼلو، لیکن استبداد شروع کړ. د جماعت اسلامي د سپینګیرو مشرانو د هغوی محکمې پیل کړې، ډیری په عمري بند محکوم کړه، ډیری په دارو خېجول. د هغه خلکو اولادونه چې په هغه مبارزه کې د بنگلاديش د ازادۍ خلاف د پاکستان پوس سره ودرېدلي، د هغوی زمنو د هغو بچیانو باندې استبداد شروع کړ. یعنی په ځای د دې چې شیخ حسینه واجد کوشش کړی وای چې د ملي رهبر په توګه باندې، د ملي مشر په توګه باندې، دغه چا لور په توګه باندې چې د هیواد بنسټ یې خو دی هم استبداد ته مخه کړه او د خلکو د ټکولو د ځپلو تکل شروع کړ. طبعا رایه ډیره ګټلې وه، نو هغه د واک او د ځواک نشه د سر ته ختلې وه. هغه د بسمارک خبره ده چې پاور کرپټس، ابسولوټ پاور ابسولوټلی کرپټس. ځواک چې دی سړی فاسده کوي، سړی هغه خواص او خوی بدلوي، او چې مطلق واک دی او چا سره وي هغه بیا مطلق خرابۍ خواته ځي، یعنی مطلق خرابي رامنځته کوي، مطلق فساد د وجود ته ورځي، د دومره په ځان باندې غره کېږي چې نور هیڅ څوک په پام کې نیسي، او نتیجه یې بیا داسې وي لکه شیخ حسینه واجد چې موږ او تاسې ولیدل. اړو دوړ وړې شروع شو. دا ډېر اساسي مسله ده. ما مخکې ویل چې ولس جانان که چې د ټول ولس جانان بشي، هغه د مغه شعر په مستاق باندې شیخ حسینه واجد په ځای د دې چې د خپل ټول ولس د غم او خیر وخوري، د سره تشویش دا و چې زه څنګه خپل واک وغځوم او د خپل واک غځولو لپاره څه وکړو چې 2013 کې د یو پالیسي رامنځته کړه چې هر هغه چا چې د 1980 کال د ازادۍ په جګړه کې رول لوبولی، یعنی جهاد برخوال اوسېدلي اوسي، دوی ته به 10% دولتي دندې ته به دوی ته ځانګړي وي. باقی مانده 40% نورې به چې دي دا به د معلولینو او ښځینو او لږکیو ته ځانګړي وي. یعنی کوټا سیستم یې رامنځته کړه. د کوټا سیستم چونکې هغه د ازادۍ مجاهدین چې هغه ټول د په عوامي لیګ غړي وو، د سره په عوامي لیګ کې ټول خو اکثر یې راټول وو، او د دې لارې نه غوښتل چې د خپلو هغه ملاتړو ته سیاسي رشوت له لارې خپل واک لا پسې پیاوړی کړي. هغه ابسولوټ واک چې د هغه د هغه کوم استبدادي اټوکریټیک نظام شو دا لا پسې پیاوړی کړي. په دې تکل کې د ولسونو حق په خپلو ملاتړو باندې خوړ چې د دې له کبله د ډاکا یونیورسيټي محصلین را پاسېدل او خپل حق غوښتلو لپاره ودرېدل، او دغه د حق غوښتنې غږ په ملي کچه باندې خپور شو. کله چې خپور شو، شیخ حسینه واجد باندې فشار راغی. لومړي کې خو د ځواک نه کار واخیسته، د پولیس او د نظامی ادارو د ځواک په مټ باندې د خلکو غلي کولو، چوپ کولو هڅه وکړه. هغه چې هر څومره فشار د پولیسونو راوړ، هغه ولسونه لاو پسې راوپارېدل او لا راپورته شول. د وینې تویدنې سره سره دغه مبارزه او دغه لاریون او دغه منډې ترړې لا پسې ډېرې شوې، چې پایله کې شیخ حسینه اړویستل شو چې د خپل پریکړه واخلي او د سلنه چې کومه ټاکلې و د خپل عوامي لیګ یا د مجاهدینو هغه کومه برخه چې بیل کړې و دا راکمه کی. ولسونو سره دا منل، اوس سره باز دا پیل کې چې ته اوس د سیاسي استبداد او چې د سیاسي استبداد هم بیرته د په ټاکنو کې په درغلیو لکبل لا پسې پیاوړی کوي. تیر ټاکنې چې وشوي د اپوزیسیون بیلابیلو ګوندونو باندې بندیز ولګو، په ډیرو باندې بندیز ولګو، د ډیرو مشرانې بندیان کړل، او د هغې له کبله د ځان ته میدان خالي که ځان سره په خپله سیاسي سیالي وکړه او ځان ته لکه یو ګوندیز ټاکنې څه چې بس ځان دپاره ټاکنې وکړه چې بیا ځلې وټاکل شي.
د استبداد لپاره کار وکړو. نو خبره دا ده چې لومړی بحث خو زه دلته بحث د بنگلادیش په تاریخ باندې نه کوم، بلکې زما اساسي بحث یا اساسي نکته دا ده چې هر کله استبداد او جبر د یو حد نه تیر شي بیا دته اتمن عکس العمل راپورته کیږي. دا د په تاریخ کې هم ثابته شوې ده، موږ په وار لیدلې دي په ډیرو هیوادونو کې ارقام او ریسرچ هم دا ثابتوي چې کله استبداد د یو حد نه ډیر پورته شي الته بیا خلک مجبوریږي او د خپل حق لپاره راپورته کیږي چې بنگلادیشیانو دا ثابت کړه او راپورته شول. دویم ډیر اساسي بحث دا دی چې د سیاسي بصیرت او د پوهې درلودل دا ډیر مهم بحث دی. ولسی شعور، ما مخکې یو ویډیو کې دا خبره کړې و چې تر څو پورې ولسونه سیاسي شعور نه لري او سیاسي پوهاوی پکې موجود نه وي او دوی د سیاسي مبارزې له لارې بدلون ته کار ونه کړي، هیوادونو کې بدلون راوستل او هغه پایدار بدلون راوستل زما په اند باندې ناممکناتو پورې دي. دا موږ د تاریخ په اوږدو کې ثابت شوي دي چې هر کله چې ناسنجیده او بې بصیرته او غیر سیاسي شعوري حرکت را منځته کیږي هغه پایله نه ورکوي. دلته تاسو د بنگلادیشي ولس او خصوصا د محصلینو سیاسي بصیرت وګورئ. کله چې پولیس ونه کړی شو چې اړو دوړ مدیریت کې نو حکومت پاوز راوسته چې دغه لاریونوال په کنټرول او مدیریت کې دوی له صحنې نه وباسي. یو فرمان صادر شو چې د شپږ بجې د ماښام نه وروسته ګرځبندیز دی او که هر څوک په لارو کوڅو کې ولیدل شو په هغه موقع باندې باید وویشتل شي. بیا هم ولسونه راووتل او په ځای د دې چې فوج سره ټکر ته لاړ شي، خپل پوځیانو سره ټکر ته لاړ شي، دوی را پاسېدل، ګلونه راواخیستل او خپل هغه کم پوځیان چې د دوی د حرکت او د لاریون مخه ډب کوله هغوی باندې ګلونه ویشل پیل کړل چې په پایله کې دلته پوځیانو دوی په غیږ کې ونیول د لاریونوال او د ډزو ډوز او د جګړې په ځای دلته د سیاسي بدلون بحث پیل شو. پخوانی پوځیان کم چې تقاعد هغوی هم دا خبره وکړله چې موږ باید د خپل ولسونو سره په جنگ نشو، خپل ولسونو سره جنگ ونکو. دلته د سیاسي بصیرت او د سیاسي پوهې او د لوړ سیاسي شعور درلودو له کبله ولسونو وکړی شو چې په ځای د دې چې تاوتریخوالي خواته لاړ شي سیاسي مبارزه وساتله، ولې چې د دوی هغه هدف او موخه خو همدا وه چې دلته سیاسي ریفورم او اصلاح رامنځته راشي، دا نه چې دلته د موږ په خپلو کې په جګړه کې ښکیل شو، جګړه کې بوخت شو. نو دا یو بل درس، غټ درس چې موږ د بنگلادیش د ولسونو نه اخیستی شو چې دوی د خپلو هلو ځلو ګورئ دغه حکومت چې هغه لاریونوالو ته د رضاکار کلمه کاروله. رضاکار په بنگلادیش کې یو سپکه کلمه ده، هغه چا لپاره کارول کیږي چا چې د پاکستان د پاوس په ملاتړ باندې په بنگالیانو باندې د 1901 کال په جګړه او اړودوړ کې هغه د ازادۍ هلو ځلو کې برخه اخیستل پاکستان ملاتړ یې کړو، هغوی ته رضاکار ویل کیږي. دلته حکومت هغه ولسونه چې یوازې د خپل حق غوښتنه کوي هغوی ته د غدار او د رضاکار هغه کلمه کاروله. نو بحث دا دی چې استبداد هغه د سیاسیون یا سیاسي پوهان وایي د سیاسي علومو پوهان چې هر استبداد خپل یو د ایکسپایری ډیټ یا د تاریخ لري چې هغه تاریخ یې پوره شي نور بیا دا حتما له منځه ځي. خو مهمه دا ده چې دغه ایکسپایری ډیټه پورې ولسونه چمتوالی ولري، سیاسي بصیرت او سیاسي پوهاوی لوړولو لپاره کار وکړي، شعوري سیاسي بدلون لپاره زمینه سازي وکړي، د ځوانانو ترمنځ د مشرانو ترمنځ او عجلې نه کار وانخلي او صحیح وخت صبر وکړي. د بنگلادیش ولسم د ډیکټیټر هغه کم شلف لایف چې هغه کم د تاریخ د فعالیت هغه څومره مودې چې پاتې وه هغې کې دغه چمتوالی درلود. کله چې د دې شلف لایف پوره شو، تاریخ یې تیر شو، تیښتې ته اړوسته. حتی د شیخ حسینه تاریخچې چې د پلار د بنگلادیش بنسټ ایښودونکی و هم د سره مرسته ونه کړی شوه. نو ډیره مهمه مسله دا ده چې استبدادي نظامونه باید له تاریخه درس واخلي. موږ په افغانستان کې هم استبدادي نظامونه درلودل، د کمونستانو کودتای غټه بیلګه ده، پسې راتیر شو د مجاهدینو استبدادي نظامونه، ورپسې موږ ولیدل چې پایله څه شوه. سره د دې چې په افغانستان کې ولسونه
سیاسي مبارزې په ځای لومړي نظامی مبارزې ته لاس کړی او که کله نظامی مبارزې ته نه د لاس کړی د خپل سیاسیونو نه بې پروا شوي دي او کله چې دوی بې پروا شوي دي هغوی هغه شلف لایف چې پوره شوی اړ شوي دي چې په تیښته باندې ځان خلاص کړي. نو د تاریخ نه درس اخیستل پکار دی. لومړی درس دا دی چې استبدادي نظامونه باید دا زده کړي چې دوی که څومره جبر او په استعداد باندې خپل واک قایم وساتي یو ورځ راځي چې دوی اړویستل کیږي چې نور نو د صحنې نه باید ووځي وتښتي ځای پرېږدي. مخکې د دې نه چې دغه وخت راځي دوی د استبداد په ځای دې ته کار وکړي چې موږ څنګه کولی شو چې خپلو ولسونو سره په همغږۍ باندې د سیاسي نظام داسې بڼه رامنځته کړو چې چیرته ولس د خپل سیاسي نظام ملاتړ وي او بیرته سیاسي نظام د خپل ولس د هوساینې او خیر دپاره کار وکړي او له دې لارې هیواد پرمختګ وکړي. او بل ډیر اساسي درس چې موږ د ټولنې په توګه دې نه زده کولی شو هغه دا دی چې موږ د سیاسي شعور لوړولو لپاره کار وکړو. فردي شعور، ګروهي شعور او دغه شعور د لوړولو له لارې د خپلو حقوقو دپاره د مبارزې لارو چارو باندې فکر وکړو. بنگلادیش موږ ته یو غټ درس دی. داسې نور درسونه هم په تاریخ کې شته دی چې ترې نه زده کړه کیدی شي. د بنگلادیش ولسونو زمونږ د سیمې دپاره یو پیغام لري، یو اعلان لري چې کله تاسې د خپل حق دپاره ودرېږئ هغه که په هره بڼه باندې هر سړی تر خپل وسه پورې مکلف دی. کله چې تاسې د خپل حق دپاره ودرېږئ جابر نظامونه، مستبد نظامونه، آټوکراتیک یا ډیکټیټوریل نظامونه دا مجبور دي چې تاسو ته ستاسې حقوق درکړي او که درې نه کړي نو بیا لاره یې دا ده چې دوی مجبور دي چې وتښتېږي. ډېره زیاته مننه.